بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام د پس منظر دی پروګرام کې تاسو سره زه فلورا خان هر کلی کو تاسو ټول ته په دې پروګرام کې دا پروګرام د کرنٹ افیرز چې تاسو یې اوري هر د نه پورز د سلور نشپګو بجو پوري او دینه علاوه چې کوم زموږ لیسنرز دي او هی موږ سره په دې پروګرام کې پارټیسیپیشن هم کولی شي د کال د میسج په ذریعہ د دې پروګرام چې کوم پروډوسر دی هغه د نظام الدین او د علاوه ټیکنیکل انجینیر کې موږ سره دوه کسان موجود دي حسیب او اباسین دا هی هم ډیره زیاته مننه. بهرحال زموږ اوریدونکو موږ سره څنګه پارټیسیپیشن کولی شي دا غي د په طریقه دا ده چې تاسو موږ ته کال کولی شي 091921999 او دینه علاوه میسج هم کولی شي کې آر به ټایپ کوي خپل نوم د علاقې نوم او میسج به سند کې په 8583 ګورو چې موږ سره موضوعات سری زوبا د افسر افغان جی فلورا ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ قدرمنو. پس منظر خبرونه دا په دې کې افسر افغان زه هم تاسو ته په خپل وار باندې بخیر راغلی یم. درې موضوعات مو راوړي دي، ډېر مهم موضوعات دي، په هغې باندې به خبرې اترې کوو. زمونږ لومړی موضوع چې ده نو هغه مقامي حکومت کوم چې 2015 کې ټاکلی شوی او 4 کاله د هغو پوره شو. سبا 28 اګست د هغې اخري ورځ ده. دغه 4 کاله کې دغه یون دا سفر دی څنګه وکړو، په دې کې کومې لاسته راوړنې کومې ګټې دې وکړي دي او نور څه کیدای شي، په هغې باندې به تفصیلي خبرې اترې کوو. په دغه لړ کې به راسره ناظم سټي ډسټرکټ پېښور محمد عاصم خان صاحب هم موجود وي. د دې تر څنګ زموږ دویمه موضوع چې ده نو هغه لیګل ایډ بل 2019 کوم چې د خیبر پښتونخوا کابینټ پاس کړی دی. په دې کې به لیګل ایډ ایجنسي جوړیږي او بیا د هغې د سوري لاندې به چې څومره دلته میرمنې دي یا نارینه دي د هغو کیسز به فری ډیل کیږي. او دغسې زموږ درېیمه مهمه موضوع چې د هغه موږ سره د یو مودې راهیسې را روانه ده، د کشمیر لیټسټ ډیولپمنټ د عمران خان تقریر. بیا هغه به په 23 سپټمبر باندې جویس ته ځي، په 20 سپټمبر باندې سپیچ کوي، په هغې کې به څه خبره وي دغې باندې به تفصیلي خبرې اترې کوو. هدایت الله ګل صاحب به راسره هم د دغه خپرونې ملګری وي او دغسې زموږ په نننۍ خپرونه کې به موږ سره ریپورټ هم وي. په باقاعده ډول باندې که تاسو غواړئ چې راشئ او موږ سره خپل ګډون وکړئ 09192141999 دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده. په دې باندې تاسو راتلی شئ او څنګه چې ما ذکر وکړو راسره ناست دی زموږ ډېر محترم میلمه ناظم سټي ډسټرکټ پېښور محمد عاصم خان صاحب. محمد عاصم خان صاحب تاسو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره شکریه. خوشحاله اوسئ. جي عاصم صاحب چونکې موږ په شروع کې ذکر وکړو ستاسو نن اخري ورځ ده او سبا به بیا چې کوم دی دغه مقامي حکومت ختمیږي 28 اګست باندې 4 کاله یو سفر تاسو وکړو. په دغه سفر کې تر اوسه پورې کومې خاطرې کوم ایکسپیرینسز یا دغه پوره سفر خو به ډېر اوږد دی خو سرسري را سره را شریک کوي چې دغه نظام کې تاسو پاتې شوئ نو د هغې خاطرې را سره را شریک کوي بیا به مخکې ځو. دا تقریبا 4 کاله زموږ پوره شو چې کومه زموږ د بلدیاتي حکومت یو نغه و یو 4 کاله ټینر هغه سبا ختمیږي. په دې کې تاسو ته پته ده شروع کې د بلدیاتي نظام چې کله راغو 2015 کې د دې کې ډېر زیات مشکلات او ډېر مسایل موږ ته مخامخ وو. د هغې وجه دا وه چې د بلدیاتي نظام پاکستان کې بدقسمتۍ نه تسلسل ته خلک نه پرېږدي. همیشه چې یو ډکټیټر وي نو هغه ټایم کې د خپل سپورټ دپاره هغه بلدیاتي نظام رایج کوي او چې کله یو سیاسي حکومت راشي نو هغوی دا نظام بیا ډسکنټینیو کړي. نو 8 کاله پس زموږ څنګه چې پېښور کې همداسې ټول صوبې کې نظام بحال شوی و او چې څومره بلدیاتي دغه افیسز وو نو په هغې کې دوباره هغه روانول هغه هر څه سیټ اپ جوړول او هغې له خپل هر یو شیز له خپل ځای ورکول په هغې باندې شروع کې زموږ ټایم ولګېدو. شروع روز اف بزنس هم نه خو څومره چې وخت تېرېدو بلدیاتي نظام خپل جرړې خورولې او په خپل په معاشره کې په دفترو کې په هر یو ځای کې خپل ځای ځان له جوړولو او د خلکو چې څنګه توقعات د خپل د ناظمین نه د کونسلرانو نه نو هغسې کار شروع شو. او نن زه دا وایم چې یاره څنګه په ټوله دنیا کې د سروس ډیلیوري لپاره د خلکو د مسایل د حل کولو لپاره بلدیاتي نظام یو ډېر ښه شی دی. داسې د پښتونخوا نظام هم ډېر د خلکو مسایل حل کړي دي چې کومو کې ورکوټې مسلې چې کومې د لارې کوڅې دي، د اسکول دي، د اسکول د استاز دي، د اسکول د فرنیچر دي، د کمرو دي، همداسې د چې کوم د صحت نظام بلدیات سره وابسته دی چې کوم کې پی ایچ یوز دي، آر ایس سیز دي، د واړه هسپتالونه دي. نو په دې کې دوايي ملاوېدل، په دې کې ډاکټر، په دې کې سهولیات ورکول او د خلکو د وړې تانډې کچرې مسایل حل کول. زه یم دې کې ډېر حد پورې دا نظام کامیاب پاتې شوی دی
او که په دې نظام باندې موږ تبصره وکړو نو دا که موږ د دې موازنه وکړو پاکستان سره نو پاکستان کې باقي صوبو لحاظ سره دا یو ښه نظام و یو بهتر نظام و خو چونکې څنګه چې د بلدیاتي نظام خپل یو سپیرټ دی او څومره مضبوطوالی چې پکار دی هغه عمره خو نو خو زه یم چې دا یو انسان جوړ کړی نظام و نو دې کې به چې څومره دا چلیږي وخت سره دا به خپل ځای جوړي او مضبوطیږي به دې سره. صحیح فلورا زمونږ خبرې اترې به روانې وي زمونږ څومره ملګري چې د فیسبوک د لارې په ژوندۍ بڼه باندې دغه خپرونه ګوري هغو ته هم دغه خواست دی چې موږ سره ډېر محترم عاصم صاحب ناست دی که تاسو غواړئ څه قسمه پوښتنه د هغه نه وکړئ نو باقاعده په کمنټس کې موږ ته خپل سوال رالیږلی شئ او د دې تر څنګه که څوک د ټلیفون د لارې غواړي چې نیغ په نیغه موږ ته زنګ ووهي او څه تپوس د عاصم صاحب نه وي د دوی په زړه باندې څه پاتې شوي وي که نه فلور اخري ورځ ده نو دوی کولی شي چې 0919419 په دې باندې نیغ په نیغه موږ سره اړیکه ټینګه کړي. جی فلوره. جی سر زما تاسو نه دا پوښتنه ده چې لکه ستاسو ګورنمنټ رالو کافي چینجز په دې کې شوي به هم وي څه به ستاسو توقعات مطابق و څه به نو داسې به څه داسې پکې کارونه شوي نو څه خوبیانې او څه خامیانې د دغه نظام وي او بیا دې کې تر کومه حده پورې تاسو کامیابه شوي؟ په دې نظام کې خوبصورتي دا ده چې دا خلک څومره بلدیاتي نمایندګان چې وي دا خلکو سره ډایرکټ کانټیکټ کې وي نو د دې د خلکو په نبض باندې لاس وي او مسایل دې ته خلکو ته دغه زیات پته وي. نو زه وایم دې کې چې څنګه ما مخکې عرض وکړو په دې کې په سکولونو کې ډېر حد پورې کار وشو په هسپتالونو کې پی ایچ یوز کې کار وشو او په هر یو کلي کې په هر یو محلې کې چې تاسو ځئ نو تاسو به هر ځای کې د یو ناظم یو بورډ وګورئ تاسو چې وګورئ په دې کې وړې وړې کومې لارې چې دي وړې کوڅې دي وړې نالې دي ډېر حد پورې دا مسایل د خلکو حل شوي دي که د وینو شکل کې که د نالو شکل کې اوس که زمونږ بیا د ضلعي حکومت سطح باندې وګورئ نو ډېر داسې کارونه شوي دي چې هغه د صوبې تاریخ کې اولني ځل شوي دي. څومره زمونږ د پاکستان 70 ساله تاریخ دی په دې کې زمونږ صوبایي حکومتونه تیر شوي دي تیر حکومت هم زمونږ یو پی ټي آی حکومت و ډېر ښه حکومت و او په ای کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه په تاریخ کې لومړي ځل شوي دي. زمونږ ضلعي حکومت دی هغه په پېښور کې د دنیا دغه چې دی زمونږ د کې پي ټول نه بهترین چې کوم د پارکینګ لپاره سولوشن دی اولنی پارکینګ پلازا جوړه کا اوس پر د صوبې کې زمونږ پارکینګ پلازا نو جوړه شوې دا کانسپټ مونږ هغه سٹارټ کا ورسره کو ګورئ د یو زور د پی ان ډي ډپارټمنټ د صوبې یو پروجیکټ چې کوم د 13 کالو نه روانو هغه نشو سٹارټ کولای نشو مکملولې د پېښور کې مونږ په نمک منډای کې یو فوډ سټریټ جوړ کول خلکو له مختلف ځین خلک راځي حال د کې کتا سوتلی مخکې به یو ښه ماحول او ټیرونو غندو او هغه د کې مون خلکو کې ناستو د پاره د ټول پاکستان راغلي ملمنو د پاره فوډ سټریټ جوړ کو دا سه مونږ د لارو کوسو کې په دې پټلو کې مونږ وینو چې دلته کې خلک اکثر د نشيان چې کوم دي نشي عادي خلک چې کوم دي هغه ناستي نو غیر د پاره داس یو ماډرن سنټر نو زمونږ ضلعي حکومت د آیس لپاره چې کوم سپیسیفیک لکه مخصوص د آیس لپاره مونږ یو سنټر جوړ کو چې کوم کې سل بیډه گنجائش ته او سل مریضان په یو ټایم کې راتلی شي هغه د هر قسم سہولیات ملاويږي دا غوړي ریهابلیټیشن هم کیږي او دا غي ډیټاکسیفیکیشن چې کوم څه ورنه کېدو هغه اول نزل کیږي لګي د مونږ د خپل د وزیر اعلی صاحب ډیر مشکور ما مونږ ورته درخواست کو هغه مونږ له صوبې مونږ له ډاکټران راکړه هغه د پاره صحیح او دا سکیل هم خو د کیږي اسیم صاحب الته کې هغه د پاره سکیلم خو د کیږي چې الته کې هغه د پاره سپورتس د پاره نغښتا چې څومره د هغې د خوراک د سکاک د علاج هر څه فری دی هغه ځای کې پراپر پروټیکټډ ځای دی. د دې نه علاوه که مونږ وګورو داسې نور هم ډېر کارونه دي زمونږ په چې څنګه ما مخکې عرض وکړو په هسپتالونو کې مونږ سره کیټګري ډي هسپتالونه او آر ایس سی هسپتالونه دي په دې کې زمونږ د صوبې په تاریخ کې اولي ځل مکمل هسپتال په سولر باندې مونږ کنورټ کړی دي مونږ سره 97 فیسیلیټیز دي 92 تقریبا جوړیږي غټ دا 15 بیا کې دنه دي هغه کې تقریبا 45 پولیس فیسیلیټیز دي نو هغه په سولر باندې کنورټ کړ چې کوم کې ویکسین دا غي ایکس رے دا غي او ټي دا غي لیبارټري هر یو شی چې کله تاسو ګورئ کلو کې 15 سوشل غنټه لوډ شیډینګ حالت کې چې داسې صورتحال نو صحیح علاج وشي نو مونږ حالت کې ښه فیسیلیټیز ورک د سره سره مونږ خپل کوشش دا کړی دی چې گورننس د خشي وخت تر وخت حالت کې تګ هغه د بایومټریک سیستم لګول هغه له دوايانې ورکول اوس 13 هفتم رسي ناکټ ته لمه کټګوري ډي هسپتال رجسټري ګورنمنت ما دا غي د نغې افتتاح کا د سولرایزیشن ورسره 1 کروڑ بیک ګراوند مونږ د کې غي د نوې د ماډرن هغه لپاره ورکړو د ایکس رے ماشين لپاره جی
نو زه یم داسې ډېر کارونه دي چې کومه د دې مقامي حکومت نغه وجې نه د خلکو مسایل بهتر طریقې سره حل شو. صحیح اسیم صاحب نورې خبرې به هم کوو. فلورا صاحب میسجونه راغلي دي مونږ ته. ملک امتیاز خان سلامونه رالیږلي دي، وایي چې زما ناظم صاحب ته هم سلامونه، ډېره زیاته مننه یې کوو. خرم شهزاد هم مونږ جوین کړي، دغسې رحمان ولی تورخیل د هم سلامونه رالیږلي دي، او بیا موږ سره فضل الله وایي چې مبارک شی، ډېر ښه پروګرام مو شروع کړی دی، ډېره زیاته مننه یې کوو. سجاد علي سجاد هم موږ ته سلامونه رالیږلي دي، وایي چې ټول ملګري را سره هم ناست دي، پروګرام موږ د فیسبوک د لارې ګورو. وسیم دانش هم موږ ته سلامونه رالیږلي دي، ډېره زیاته مننه یې کوم. ملګرو څه قسمه پوښتنه وي تاسو د اسیم صاحب نه هغه پوښتنه کولی شئ. اسیم صاحب را سره ناست دی، ډېر محترم د زموږ ډسټرک پېښور سټي ناظم دي، او سبا پورې د دیو اخري ورځ ده 28 اګست د دیو دغه ټینور به ختمیږي. اسیم صاحب راځو بس تاسو دغه لوی منصوبې چې په دې خو تاسو خبره وکړه، یو څیز چې د هغې زه هم شاهد یم او د هغې به ستاینه کوو، د شهر سخن په نوم باندې یوه قامي مشاعره تاسو را جوړه کړې وه، بیا د فخر پښتونخوا په نوم باندې، زما په خیال فخر پېښور په نوم باندې. نو دا هم هغه څیزونه چې په صافت انداز کې دی د ولس زړه راکېښ، چونکې زموږ هم دغه ادبي حلقه ده، نو زه ځکه لږ دا خبره کوم چې تاسو انکریج شئ که بیا چېرته راشئ نو چې دا څیزونه بیا هم کېږي. دا راته ووایئ چې دغه ټول څیزونه خو تاسو یو څه حده پورې ووایي چې دغه وشو دغه وشو، داسې کوم څیزونه دي چې 4 کاله پس تاسو ځئ اخري ورځ ده او په زړه کې مو یو خواهش او یو ارمان پاتې دی چې کاش که دا هم شوی وی دا هم شوی وی، نو ډېره به ښه. داسې خو ډېر کارونه وي، هزار خواهش ایسي کې هر خواهش په دم نکلي. ډېر کارونه داسې دي زما چې کله راغم معلوماتو ته پېښور مسایل کې ډېر غټو مسلو کې یو مسله دا ښکارېده چې د پېښور د ټرافیک مسلې ډېرې غټې مسلې دي، او چې تاسو یو ځای ته ځئ نو چې که 10 منټو کې مزل کولی شو نو د هغې په ځای تاسو 50 منټ کې 40 منټ تاسو لګي، نو هغه زمونږ الټرنیټ روټس جوړول غواړي، داسې نور دې نه علاوه نوي روډونه جوړول غواړي، داسې فلای اوورز وغیره جوړول غواړي. او دې نه علاوه بل زما په ذهن کې دا خبره وه چې پېښور زمونږ بدقسمتۍ نه ډېر یو تاریخي ښار دی او ګلونو ښار باندې یادول کېږي. په دنیا کې زمونږ چې وګورو نو زمونږ د بدنامۍ باعث یو دا دی چې زمونږ آب و هوا چې کومه ده، زمونږ هوا چې ده نو هغه مونږ تھرډ دی که سیکنډ موسټ پولوټډ سټي یو. نو هغه داسې کارونه وو چې زما خواهش دا و چې یاره مونږ د دې کې کانټریبیوټ کړی وی. مونږ خپل کوشش کړی دی، خپل حد پورې ما د بعضې پروجیکټس داسې دي چې د صوبې نه مې کړي دي، خو چونکې مونږ سره ډسټرکټ ګورنمنټ سره پی ډي اے نه وه چې مخکې زور نظام چې کوم 2001 والا پای کې ورسره پی ډي ایم وه، او همداسې زما خواهش به دا هم وه چې مونږ سره ټرانسپورټ هم وی، خو چونکې دا شیزونه د ټرانسپورټ دا دغه چې کومې دي ذمهداري حکومت مونږ له نه وه راکړې. زمونږ د بلدیاتي اکټ چې کوم دی پای کې داسې موارد زمونږ نه وه، نو زما خواهش به دا و چې مونږ دې کې هم خپل کانټریبیوټ کړی وی، خو هغه بس څومره چې د انسان یا سړی تر اوسه پورې پټ دی، زمونږ هغه دایره اختیار کې دا نه وګي نو مونږ به دې کې کړو. داسې زمونږ هغه چې دی فنډز باندې بعض اوقات حکومت د خپل د کوم مجبوریانې د هغې وجې نه به کټ هم لګېدو، موږ بجټ یو شان دی جوړ کړو یا به ریلیزز کم وشو، نو که دا ریلیزز لږ زیات شوی وی مونږ به خپل طرف نه خدمت د خلکو زیات کړی وی. صحیح. دا راته وایي سر چې که موږ خبرو کوو د زوړ حکومت او اوس چې دا کوم حکومت به راځي نو څه داسې کارونه دي چې د دې حکومت والا تاسو په نوي حکومت کې هم غواړئ چې هغه دې کنټینیو وي هماغه شان؟ دا زمونږ چې څنګه دی ویلې چې شهر سخن یو مونږ پروګرام کړو، پای کې د پېښور تاریخ کې تقریبا د 35 سال پس داسې یو کل پاکستان یو ملټي لینګویسټ یو هغه شی یو مشاعره مونږ ارینج کړې وه. نو زما به دا خواهش چې کوم داسې قسم اکټیویټیز دي چې کوم زمونږ د ښار د پہچان سره تعلق لري، او چې کوم د ښار زمونږ یو سافت ایمیج دی او د ښار د شهریانو یو روح ده، نو چې کوم هغې سره تعلق لري زما به خواهش دا وي چې د راروانه تلونکي ناظمین چې کوم دي چې کوم د نظام کې به وي چې هغې دا کنټینیو ساتي. څنګه داسې دی ویل چې موږ فخر پېښور په نامې باندې یو سیریز شروع کړو د خلکو د انکریجمنټ دپاره چې کوم زموږ د پېښور خلکو کې کوم ټیلنټ دی چې موږ د هغې لږ ستاینه وکړو، هغه د کنټینیو وي. داسې مونږ نور مختلف د سپرینګ فیسټیولز هم وکړو، او ورسره سره چې کوم د سلسله مونږ تقریبا هر کال تقریبا لس فیسیلیټیز د هیلث فیسیلیټیز سولر ته ټرانسفر کړي دي. زما خوښ پیدا وي چې دا یو هغه چې دی دا پروجیکټ د کنټینیو شي، څنګه چې په ټوله دنیا کې یو د رینیول انرژي او ګرین انرژي یو کانسپټ دی چې مونږ د سولر ته او وینډ انرژي ته خپل څومره چې زمونږ هغه دي د بجلۍ استعمال شیزونه دي هغه د مونږ هغې ته ټرانسفر کړو، چې دا چې دی دا زمونږ ماحول دپاره هر څه دپاره فرینډلي دی او ډېر هغه ده چې روان.
ناظم صاحب څه فکر کوئ 4 کاله مو یو سلسله وچلوله تاسو پکې ډېر اکټیو رول او کیپټن اف د شپ تاسو پاتې شوئ په دغه 4 کالو کې کوم داسې لوی لوی چیلنجز تاسو ته مخ او د هغې نه تاسو ځان څنګه ونیسئ او که نوی سیټ اپ راځي نو هغو ته به ستاسو د نصیحت په توګه کومه خبره وړاندې کوئ چې دغه چیلنجز به څنګه فیس کوئ؟ همیشه چې د ټولو نه ګران کار دا وي چې سړی د یو شیز بنیاد جوړ کړي او بنیاد باندې بیا بر هغې نه پرمختګ کوي. بلدیاتي نظام ډېر وخت سسپینډ و نو زما ته غټ چیلنج دا و چې زمونږ د دفتر څومره انفراسټرکچر دی ورسره چې څومره زمونږ تاسو ته پته ده همیشه چې یو خلا وي نو بل شی د هغې ځای نیسي بیا نو مختلف قسم افیسرز چې دي دا مختلف قسم دفترو د ناظمین ټول چې څومره دایره اختیارو ای کور کړل نو هغې نه هر سړی خپل ځای ته راوستل چې دا اختیار چې دی دا د الیکټډ خلکو دی دا کار زمونږ دی دا یو ګران چیلنج و او د الله فضل په دې کې چې دی بعض اوقات سخت وختونه راغلي دي زمونږ مختلف افسرانو سره خلکو سره په اختلافات هم راغلي دي سرکاري حد پورې ذاتي حد پورې نه دا یو غټ چیلنج و چې هر سړی د خپل رول وپېژني د هغې نه علاوه د پبلک هم پویول یو غټ چیلنج وي چې زما دا مسله ده نو زه چا له لاړ شم اکثر داسې کنسرن اتارټي کومه ده زه چاته لاړ شم کنسرن اتارټي کومه ده خلکو دا خیال چې یاره زه که د ایم پی ای لازم نو پکار دی ماله ارس وکړي یا که زه د ایم ان ای لازم نو د ارس وکړي یا که زه د ناظم لازم نو د مال هر څوک دا زمونږ په سرکاري سیستم کې د هر چا خپل رول دی د بلدیاتو خپل رول دی د صوبایي اسمبلی د صوبایي نمائندګانو خپل رول دی حکومت همداسې د قومي اسمبلی او د قومي دغه چې دی نېشنل فیډرل ګورنمنټ خپل یو کار دی نو هر سړی په دې باندې پویول هغې ته یو سیسټم جوړول چې تاسو دا مسله به دې طریقې سره حل کېږي تاسو داسې راشي او د خلکو توقعات مخکې خو بل شانتي خو دا خلک ورو ورو په دې باندې پویول هغې سره ایډجسټ کېدل نو دا هم یو غټ چیلنج و. صحیح زموږ اوریدونکي موږ سره پارټیسپیشن کولی شي د کال او د میسج په ذریعه کال لپاره زموږ نمبر دی 091921499 د علاوه میسج هم کولی شي کیار به ټایپ کوي خپل نوم د علاقې نوم میسج به سینډ کړي په 8583 موږ سره چې کوم ملمه دی نن نو داغي زه وایم چې کافي داسې کارکردګي ده چې هغه د ټولو خلکو مخامخ د هر څه تاسو ویني دې کې څه چېرته کې داسې څه پوښتنه وي زموږ ملمنه محمد عاصم خان موږ سره دلته موجود دی چې سټي ډسټرکټ ګورنمنټ د دې ناظم دي نو هغې سره ستاسو څه خبره وي یا څه داسې شکایت چې تر اوسه پورې تاسو نه دی کړی یا دې ته نه دی رسېدی هغه هم تاسو کولی شي په دغه دوه لینکس باندې اوس سر تاسو نو پوښتنه کوم د دې حوالې سره چې کوم لکه داسې هدفونه وو چې تر اوسه پورې پوره شوي نه دي په دې 4 کالو کې. ډېر پروجیکټ زموږ داسې هم دي چې هغه موږ سټارټ واغېستو هغه د 2 کالو پروجیکټ وي نو هغې کې هغه آن ګوینګ دی څنګه چې ما تاسو ذکر وکړو چې زموږ پارکینګ پلازا ده موږ سټارټ کا هغې دپاره هم فنډ الوکیټ کو ټینډر یې وشوې کار پې شروع دی نو امید دا دی چې هغه را روان یو کال کې به پوره شي. همداسې زموږ بعضې پروجیکټ نور دي سولرایزیشن څنګه مې تاسو ته ویل موږ ورته فنډ الوکیټ کړی دی خپل طرف نه ټینډر شوي دي کار به انشاءالله پوره شي نو دا چې کوم زموږ ټینور دی موږ خپل پلانز دې مطابق جوړ کړو 4 کاله چې دی دا پوره شو او بعضې اوقات په بلدیاتو باندې دا هم لګي یو الزام لګي چې دوی خپل فنډ صحیح نشي استعمالولی دوی کیپاسټي نشته نو زه خو کم از کم د پېښور حد پورې مونږ ته چې کوم فنډز ملو شوي په دې 4 کالو کې مونږ مکمل هغه لګولي دي که چېرته کې 0.01% پاتې وي نو پاتې وي نور مونږ ټول خپل فنډونه چې دي هغه مکمل ټول هم بک کړي دي او لګولي هم دي. صحیح عاصم صاحب دا راته ووایئ چې دغه زوړ نظام خو مونږ ته څه نه څه پته وه 3 ټیر سیسټم او ډسټرکټ تحصیل ویلیج اینډ نایبرهوډ کونسل دغه نوی نظام چې اوس را روان دی او راځي به بیا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په هغې کې کوم بدلونونه هم کړي دي هغه نظام باندې که تاسو څه علم لرئ یا ترې خبر یې نو هغه را سره هم لږ را شریک کوئ چې په هغې او په دې کې مین ډفرنسز څه دي آیا دا ښه دی که نه هغه ښه دی د ولس لپاره کم یو ډېر مفید او فایدهمند دی چې مخکینی کوم نظام و په هغه څنګه چې تاسو ویلې 3 ټیر سیسټم و ویلیج کونسل نیبرهوډ کونسل بیا تحصیل کونسل بیا ډسټرکټ کونسل په هغې باندې به اکثر یو دا اعتراض هم کېدو چې هغه چې دی دا تقسیم ډېر زیات دی او بعض اوقات داسې وي چې کوم کارونه کېږي نو پای کې ډوپلیکیشن او ټریپلیکیشن کېږي نو هغه د فنډز ضایع کېدل خرابېدل هم ورکې وي او نمایندګان هم دومره ډېر شي چې د څومره بیا ضرورت نه د بلدیاتي خلکو هغه عمره کار نه وي
نو دې باندې زموږ د پښتونخوا اسمبلی په دې خبره باندې هغه متفق شو چې موږ به ډسټریکټ کونسل چې کوم دی هغه به ختم کو دا ټیر او تحصیل ټیر به پاتې شي ورسره به ویلیج نیبرهوډ ټیر پاتې شي. په دې شاته چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې چونکې مخکې الیکشن او اوس الیکشن سیستم کې یکسر بالکل یو بل نه بدل دي. دې ځل به چې کوم الیکشن کیږي نو د تحصیل ناظم چې کوم دی یا سټي ناظم دا به د پاکستان تاریخ کې اولنی ځل چې دی دا به مکمل هغه تحصیل نه به ووټلی. مخکې به داسې وه چې د هر چا به خپل یو وارډ او وارډ نه به یې ووټ اخیستو. ارباب صاحب وبخئ ستاسو خبره قطع کومه له دغه ځای نه به جاري ساتئ یاد ساتئ. یو ټلیفون کالر دی ګورو. السلام علیکم جی څوک او د چېرته؟ السلام علیکم جی زه میا صاحب فضلربي کوم د پټوار پایان نه. میا صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. موږ سره ناظم صاحب ناست دی، تاسو به اورئ خپرونه. تپوس کومه بالکل مې اورېدلې من دی او د سره یو څو خبرې کومه. جی جی اجازت یالي ها بالکل اجازت ته بالکل اجازت. ملک صاحب ته سلام کوم. ملک صاحب ته سلام. ناظم صاحب تاسو غږ رسي. السلام علیکم صاحب. تاسو ته سلام کوي. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی زه د پټوار نه خبرې کوم جی. پټوار نه جی پټوار نه جی. پټوار پایان نه دلته تاسو آرسی پټوار کې سولر لګولې جی. ها پټوار کې سولر لګولې او لګولې جی او الته موږ سره پاره کې یو غټ بور دی د اوبو هغه خراب دی د تیرو څلور درې نیمو کالو راسي. ها د درې نیمو کالو راسي د اوبو یو بور خراب دی ناظم صاحب دی. او ماشین کنه سم غټ بور چې دی کنه جی موږ ورکوټه بور په خپل پیسو په خپل تعاون سره والي او پاره ماشین لګولې مال کړي او چاته سم مهرباني کوي چاته یو بل باتونه موږ سره نشته په دې هسپتال کې. ها ناظم صاحب تاسو اورئ دی خبره؟ بالکل تاسو چې څنګه ویلې چې مونږ حالت تاسو چې خپل جواب اورئ ښه خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ خوشاله. جی ناظم صاحب دیو ته تاسو جواب ورکړئ. څنګه چې ما خپل خبرو کې عرض وکړو نو د هغې دا یو ګواهي راغله چې مونږ په آر ایس سی پټوار کې سولر سیسټم لګولی و چونکې دوی وایي چې هلته کې هغه خراب دی پریشر د هغې ټیوبویل خراب دی. نو زما نالج مطابق دا خراب شوی بیا ټیک شوی کېدای شي بیا خراب شوی وي. نو اوس چونکې هر څه چې دی اوس نوي خلکو ته به حواله کېږي نو امید دی چې خلک به چې دی هغه به ټیک کړي. چې کوم هغه زما خیال دی دونه غټه مسله خو نشته ځکه چې د هغې ایم ایس سره خپل د خپل فنډ دي او خپل د هغې ټیکولو سیسټم دی نو دا خو دونه غټ پرابلم نه دی. صحیح صحیح. ناظم صاحب تاسو هغه خپله خبره جاري وساتئ. هغه دوه نظامونه ده اوس چې کوم به راځي او دا جوړ شو. نو چې ما دا کولو دا عرض مې کولو چې د نوې نظام کې د پاکستان تاریخ کې به اولني ځل ډایرکټ الیکشن به وي. تحصیل ناظم چې دی نو هغه به ډایرکټ ووټ د خپل مکمل ووټرانو نه لکه پېښور کې مثال په طور د سټي ناظم تقریبا 21 لاک آبادی حلقه ده. صحیح کنسټیټوئنټ چې د 21 لاک ده 21 لاک آبادی دی به د خلکو نه ووټ لي ډایرکټ او دا ناظم به ډایرکټلی الیکټ کیږي. چونکې مکمل ضلع ځکه ټیر ډیمولیش هغه کو هغه ختم کو چې د مکمل ضلع پېښور 43 لاک آبادي دین ووټ اخیستل ډېره ګرانه وه. نو هغوی دې صرف دې ځل په دغه باندې ابتدا په طور باندې تحصیل ناظم الیکشن ډایرکټ کو ورسره به دې سره ویلیج او نیبرهوډ کونسلز وي. نو چونکې په طور ضلع ناظم زما دا خیال دی چې ډسټریکټ ټیر یو زیات مضبوط ټیر دی خو چونکې صوبایي اسمبلی اختیار دی او هغوی ته پته ده نو دا سیسټم چې دې ځل راشي او بیا اوچلیږي نو پته به یې لګي چې یاره به آیا دا بهتر او که هغه بهتر و. دا به د هغه کې پاکستان تاریخ کې زما خیال دی دا خو یو ډېر بهترین اقدام دی چې دې ځل څومره میئرز یا ځل هغه چې دی تحصیل کونسل چیرمین راځي نو هغه به ډایرکټلی الیکټډ وي. صحیح دا راته وایي سر چې که موږ خبره د چیلنجز وکړو نو تیر حکومت چې کم تیر شوی یعنی ستاسو د ټایم والا کم دی نو په دې کې څه چیلنجز وو او فیوچر کې چې کم نوې حکومت پر راځي نو هغې دپاره څه داسې چیلنجز دي چې هغې دپاره څه حل پکار دی؟ چیلنجز خو ما تاسو ته عرض وکړو چې زموږ نظام کله جوړ شو نو نوی و پای کې هر یو ځای ته ځان رسول هر یو نغه چې دی هر یو سیسټم کې خپل ځان له ځای پیدا کول یو غټ چیلنج و او نوی نظام چې راځي نو زما خیال ټول نه غټ چیلنج خو به دې کې دا وي چې دا نوی دی په پاکستان تاریخ کې دا سیسټم اولنی ځل به راځي دومره غټه حلقه به وي دا چې کوم نغه جوړېږي کوم یو تحصیل کونسل چیرمین جوړېږي
نو دا مکمل به دغه ډایرکټلی ووټرانی او د دې ټولو خلکو به دغه دفتر ته راتګي دغه نه به ډایرکټلی هغه ایکسپیکټیشنز دي تاسو موږ سره خدا سي وا چې زمونږ سره ما سره انډایرکټلی د خلک ریلیټډ وو اول بتل خپل ضلع کونسل ممبر لا هغه به مثال به دغه تر مال راتله او دا به د خلکو اکسس ډایرکټ میر ته وي نو ګورو چې د دې نظام بس دغه راځي مخکې تاسو ګورئ نه چې لکه د کومه سوچ کو دي خبره ته لکه دا بګران نشي چې یو کس داړي لکه مسائل او د هر څه یو کس چې دغه طریقې سره حل کوي او خو باقي دنیا کې خو سیستم هم داسې دی چې مېر چې دی هغه ډایرکټلی ووټلی بیا هغه لپاره یو میکانیزم جوړیږي هر کله چې موږ زخمه خو په دې څلورو کالو کې هم د دې ځلې حکومت د وساتت سره مختلف ځینو ته ځلاله هم د بلدیاتي نظام او حواله سره موقتو هر ځای کې هم داسې چرته کې هم داسې کانسپټ نشته چې یو عام سړی راشي او هر وخت د مېر دفتر ته راځي چې زما دا ټرانسفر دی زما دا کار دی چې سم وي نو بای اپاینټمنټ وي او چې سوي هغه د بار هغه یو سیستم جوړ کړی وي چې هر یو ډپارټمنټ دی دا پورا پراپر چیک اینڈ بیلنس او کمپلین میکانیزم دی او دا اصل دا یو نوې کار دی خو بهتر پېږي ناظم صاحب دا د مهذب نړۍ رواجوم دی چې باقاعده اپاینټمنټ راخلي په یو خاص ترتیب باندې تاسو اچانک تل چې دینو هغه زما په خیال هغه سي مهذب نه ګڼل کېږي دا راته وایي ناظم صاحب چې څلور کاله تیر شو اخیری ورځ مو دغه خبره بیا مخې ته راځي آیا لوکل ګورنمنټ تاسو دغه سیټ اپ په دغه ځای باندې ودرولې دی د دومره په خپل خپو باندې ولاړ دی چې دا به خپل نظام مخکې وچلوي دومره زونه شته دی چې هغې ته دا ریوینیو جنریټ کولی شي ځان له که نه نظام چې کوم دی نو څه ډېر ښه نه دی پاتې بالکل ته ریوینیو حواله سره تاسو خبره وکړه نو چې څومره زمونږ د څلورو کالو کې فوکس وو هغه کې غټه خبره دا و یو چې خپل ریونیو زیات کا او بل خپل اخراجات کم کا ځکه چې انګلیش کې یو دغه دی منی میکس د میر گو چې دغه سره چې د میر سره فند زینو الله باغه کارم کول شي او هر کله چې تاسو خپل فند جنریټ کوئ نو حکومت هم په دې باندې مضبوطیږي د کاغذ لی حکومتي ک تحصیل حکومتي نو موږ ډېر کا اقدامات داسې غستې دي چې موږ کوشش کړې ده زموږ مکمل څومره ټیم دی موږ کوشش دا کړې ده چې زموږ ریونیو زیات شي نو موږ تقریبا ایر ټو ایر ګورو نو 30 نه 35% گروث موږ خپل په دغه کې کړی دی په خپل ریونیوز کې کړی دی چې کم زاړه بقایجاتو خلکو سره د لسو کالو نه د غیر ریکوریزم کړی دي مختلف قسم مدونو کې موږ کړی دي او داسې د یو پارکینګ پلازا چې کوم دا چې ان شاء الله دا روان کال مکمل شي نو زموږ د باقي څومره ضلع حکومت چې څومره ریونیو ده او دا چې موږ والو نو دا غي تقریبا نیو ریونیو صرف دا یو موږ له پارکینګ پلازا برکه یو امید ده ان شاء الله نو زمونږ دا د الله شکر ادا کوم او بیا فخر سره ویل شم چې څلور کال مخکې چې څنګه د ضلع حکومت موږ سٹارټ اغستو نو دا غي نه ډیر بهتر دی صحیح دا ته وی سر چې د سټي ډیسټریکټ ګورنمنت کوم خبرو کو نو په کوم نظر ګوري دي چې دا فلحال په کوم سټیج ولاړ دی سټي ډیسټریکټ ګورنمنت چې دی دا خو سبا څنګه چې زما اخر نه ورځ د سټي ډیسټریکټ ګورنمنت هم سبا اخر نه ورځ ده د نه بس بیا جوړیږي مخکې د ته سټي لوکل ګورنمنت وي او هغه به بیسیکلی یو تحصیل لوکل ګورنمنت دی هغه چې دی زه هو ته په دې نظر باندې ګورم چې زمونږ دغه چې دی د سلور کالو مخبره د خلکو خدمت کړي دي د پبلک چې دی د غیلم صحیح ریسپانس ور کړي دي چې څومره زموږ ریسورسز دي هغه مطابق او څومره زموږ کیپاسټي ده هغه مطابق موږ د خلکو خدمت کړي ان شاء الله خلک بیا صحیح قدرمنو زموږ خبرې اترې براوانې وي ډېر محترم ناظم سټي ډیسټریکټ پیښور محمد عاصم خان صاحب را سره ناست دی زموږ چې نن کومه موضوع موږ راوړې ده یا خبرونه په هغې کې کوم موضوعات دي موږ درې موضوعات ټاکلي دي زموږ لومړی موضوع کوم چې دغه مقامي حکومت دی سبا 28 اګست د هغې اخري ورځ ده دوی به څلور کاله پس رخصتېږي دغه څلور کاله یون او سفر دی څنګه وکړو په دغه لړ کې موږ د ناظم صاحب سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی همدغسې زموږ دویمه موضوع چې دا هغه به لیګل ایډ بل 2019 وي د خیبر پښتونخوا کابینټ دا مخې ته راوړی دی لیګل ایډ ایجنسي به جوړېږي په دې کې د دې سیمې مستحقو میرمنو او بیا دغسې نارینهو ته به لیګل ایډ بالکل فری اف کاسټ ملاویږي دغه هم یو ډېر لوی اقدام دی په دې باندې به هم موږ خبرې اترې کوو د دې تر څنګه زموږ درېیمه موضوع چې کومه موږ راوړې ده د کشمیر لیټسټ ډیولپمنټ چې پرایم منسټر ایډریس په خپل خطاب کې ویلي دي چې که دنیا هر څنګه خو موږ به د کشمیر سره ډېر کلک په کلکه باندې ولاړو ګپو به د خپلو د غرونو سره وو په 30 سپټمبر باندې به هغه یو اس دوره کوي او بیا په 20 باندې به هغه سپیچ هم کوي او په دغه کې به ډېرې اهمې خبرې مخې ته راځي او هغه دغه غږ هم په ولس باندې کړی دی چې هره هفته به
موږ د کشمیر سره د یکجهتۍ په توګه باندې روزو او موږ به د هغې دپاره ایونټس ارینج کوو. زموږ خبرې اترې روانې دي. زموږ هغه ملګري څوک چې د فیسبوک د لارې موږ ګوري یا غواړي چې نیغ په نیغه راشي 0912141999 دغه باندې تاسو موږ ته زنګ وهلی شئ. عاصم صاحب اوس به دې راشو چې څه فکر کوئ 4 کاله مو تېر کړه، داسې ذهن کې مو څه دي چې را روان سیټ اپ راځي نو هغو ته به څه تاسو کومې داسې اهداف چې دي ستاسو په ذهن کې دي چې هغو له دا ایشوز چې دي دا مین فوکس کول پکار دي ځکه چې هغه زموږ نه ونه شو یا د فنډ د وجې یا د وخت د وجې او دا د پېښور دپاره ډېر اهمیت لري، نو کوم څیزونه به تاسو سجست کوئ؟ دا خو چې را روان حکومت جوړ شي خدای دې وکړي چې په خیر سره الیکشن وشي. امین. او اوس خو زموږ څومره مشورې هم وي نو هغه به د را روان د چې کوم زموږ بلدیاتي اکټ دی د هغې مطابق به وي. جی په هغې کې خو به یو دا وي زه یم چې څومره زموږ د دغه دی چونکې اوس دا تحصیل لوکل ګورنمنټ شو نو تحصیل لیول سره به زما دا مشورې ورله چې څومره زموږ تحصیل اډمنسټریشن دی چې هغه دی لږ افیشنټ شي او چې څومره زموږ ټي ام ای سټاف دی هغې نه صحیح کار واخیستلی شي. زموږ چې څومره سولر هغه دی سټریټ لایټینګ دی هغه سیستم افیشنټ نه دی ورسره چې موږ وګورو. زموږ چې کوم انټي انکروچمنټ سټاف دی نو هغه پراپرلی خپل کار نه کوي ځکه چې به تاسو وګورئ په ښار کې رډې دي بې ځایه ودرېږي ګندونه اچوي. همدغسې که وګورئ نو په لارو کوڅو کې چې دی څومره چې سنګل لایټینګ پکار دی هغسې لایټینګ نشته. ورسره چې زموږ سره کوم یو سکولونه دي نو په هغې باندې چې صحیح چک وساتلی شي نو زما خیال دا دی چې څومره زموږ دغه چې دی د ګډ گورننس دی تحصیل لوکل ګورنمنټ له پکار دی یا روان میر چې کوم وي هغه له دا پکار دی زیات فوکس په دې باندې وساتي. ډیولپمنټ یو سایډ ته دی ورسره چې څومره گورننس دی ګډ گورننس دی د خپلو خلکو نه کار اخیستل دي بل دغه چې کوم دي د زمونږ د تحصیل لوکل ګورنمنټ څومره امپلایز چې دي زمونږ هیومن ریسورس دی د هغې نه صحیح کار اخیستل دي. ورسره د سټیزنز نه د خلکو نه پبلک نه داسې دغه میکانیزم پکار چې ترنه فیډبیک لي هغو سجیشن هم راځي هغې یو سیسټم جوړ کړي سړی چې یاره که تاسو پراپر کمپلینټ هم ډایرکټلی کولی شي او خپلې مشورې هم در کولی شي نو چې خلک چې کوم عوام چې کوم دي هغې ته پته ولګي چې یاره دا د تحصیل لوکل ګورنمنټ چې دا زموږ حکومت دی زموږ اواز دی اوري. صحیح. هسې ناظم صاحب وخت هم لږ پاتې دی اوس به داسې لږ لایټ موډ ته راشو که نه په دې 4 کالو کې داسې کومه لمحه راغلې ده چې چېرته زړه دې خفه شوی دی یو څوک راځي ستاسو خواله سټیج ته یا هغه را رسېدلی نه یا چېرته په لاره ستاسو قافله تېرېږي او یو څوک دې لیدلی او زړه دې خوړلی چې کاش که دې سړي سره ولاړو داسې کومه لمحه یې هغه را سره شریکه کړي؟ دا خو داسې کار دی چې روزانه د انسان چې دی خوشحالۍ سره مخ کېږي او داسې پریشانو سره مخ کېږي. نو زما داسې د کونسل ملګري وو چې هغه چې دی زما ډېر نږدې ملګري ما ولا ډېر کوشش کړی چې د هغې مسایل حل کړم. هغه خلک چې کله زما خلاف شو نو هغې سره زما ډېر زیات ډسکریج شوی وم چې یاره دا زما ملګري او بلا څه وجه چې دی دا مسله جوړه شوې ده او دا خفګان دی او دا دغه دی نو هغه خپل خلک لکه خفه شو خپل خلک چې کوم په کار دا چې هغې یو پازیټیو مایند سره په دې سیسټم باندې ځان پوهولی چې یاره دا کار دی د ناظم دا کار دی د کونسل دا کار دی او پبلک چې دی هغې ته موږ داسې ډیلیور کولی شو. نو هغه یو ټایم داسې و باقي ژوند کې سخت هم راځي نرم هم راځي. څومره ګران کار دی ناظم صاحب تکله کوئ دا ولس خوشحالول یا دا ملګري څومره ګران کار دی؟ یاره زما خیال دا دی که څوک سیاست دی لکه چې ما نه خلک خوشحاله شي نو هغه دی بالکل نه کوي او که دی لکه چې ما نه دی الله راضي شي نو بس هغه بیا خلک چې څه ویا به کوي. خو ناظم صاحب دې کې زه خبره کوم لکه الله خدا مشر دې له ټاکلی شاید د ولس خدمت وکړي که نو دا خو که ناظم شي حکومت کې کېږي لکه بیا خو به مودا سر ته ونه رسي. نو زما د خبرې کولو مقصد دا و ما شاید څه ویل تاسو ته خدمت چې دی خدمت باندې به تاسو نه الله راضي کېږي د ولس خدمت ته کښېنئ تاسو ویرېدم ناظم صاحب الله ځان له د هغې خپل فرایض دی خپل کار دی صحیح خو چې کوم تاسو ته ذمهداري درکړی شوې ده ګورئ داسې کار دی د الله رضا خو دې کې ده چې تاسو رزق حلال ګټئ چې ستاسو کومه نوکري ده سهار 9 to 5 چې هغه ښه ایماندارۍ سره وکړئ همدغسې چې زما کوم کار دی چې زه ایماندارۍ سره د الله رضا په دې کې ده. څه ډنئ ناظم صاحب اخري شیبې دي چې را روان وخت کې به بیا دغه څوکۍ تاسو ته ترلاسه شي کومه چې تاسو سره اوس 4 کاله وه دغه څوکۍ ته زما اراده نشته الیکشن ته الیکشن منع کوئ ته دا بلدیاتي الیکشن روان الیکشن ته زما اراده نشته او ګورو چې که نصیب کې مخکې څه وي نو د خدمت الله پاکه که څه موقع راکړه ټیک ته کېنئ په دې سات ډېر شکر دی. صحیح. ولس مو دا مهال اوري د پښتونخوا راډیو د 90.2 ملګري څه پیغام به چاته ورکول غواړئ دغه ټول ملګري 4 کاله مو د خلکو سره تېر شو یو ښه وختونه څه پیغام یې په اخره کې هغه را سره شریک
د عوامو دپاره خو اول ستاسو ډېره شکریا چې تاسو ټولو مونږ له موقع راکړه. 4 کاله مخکې تاسو زمونږ کونسلران الیکټ کړه، بیا هم زه هغې زه ناظم الیکټ کړم. نو 4 کاله ماله ستاسو د خدمت کولو موقع هم ستاسو وجې نه الله پاک راکړه او مونږ خپل پوره کوشش کړی دی. زمونږ څومره ضلع کونسل ممبران دي، زمونږ ټولو ټیم دی، خپل پوره کوشش کړی دی په خپل محدود وسایلو کې چې ستاسو مسلې مونږ حل کړو. کې وسایل کم وي او مسایل زیات دي، که تاسو ته زمونږ چې کوم نغدي طرف نه پوره ریلیف نه میلو شوي نو زه بخښنه غواړم. او دا ستاسو خپل حکومت دی، دا ستاسو خپل وطن دی، دا ستاسو خپل ملک دی او زمونږ خپل ښار دی. نو ستاسو چې دی دا لارې کوڅې هم ستاسو دي، دا چې کوم زموږ سرکاري عمله ده دا هم ستاسو دي. تاسو دوی سره تعاون کوئ چې کومې لارې کوڅې جوړې شي نو هغې کې دوباره بریکرې اچول، روډونه جوړ شي پای کې دوباره بریکرې اچول او په دې لارو کوڅو کې ګندونه اچول، دا موږ چاله هم نقصان نه ورکوو، ځان له نقصان ورکوو. نو ستاسو خپل حکومت چې کوم هر کله تاسو الیکټ کوي نو هغې ځان ته پوره جوابدeh ساتئ. د هغې نه تپوس کوئ چې څومره فنډونه راغله، څنګه ولګېده، څنګه طریقې سره تاسو زموږ خدمت وکړو. خو ورسره چې کوم کارونه وشي نو هغې شیزونو بیا د هغې خیال ساتل دا ستاسو زموږ ذمهواري ده، ځکه چې دغه زموږ پیسو باندې نه ټیکسونه کټ شي او په دې باندې دا لار هم جوړېږي، په دې باندې ټرانسفارمر هم جوړېږي او د بجلۍ استعمال چې زموږ خلک بې دریغه کوي دا هم زموږ او ستاسو وسایل دي. نو د دې خیال ساتل پکار دي. ډېره زیاته مننه کوم محمد عاصم خان صاحب چې راغلی پښتونخوا راډیو ته وخت ورکړو، موږ سره قیمتي خبرې شریکې کړې. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، ډېره شکریه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو. دا و ډېر